ستا خبره وه چې تا وکړه دا ستا خبره وه چې تا وکړه چې ویل دې ستا را پورې کار نشته چې د هر غم نه پرې بېغمه لاړ شم زما په ژوند کې داسې لار نشته لکه منصور پکې مې وزړوي د یار کوڅه کې داسې دار نشته او اشنا دا مینه ځکه پټه پاتې چې مو خبرو کې ریبار نشته خو دا خبره ګرانه یاد لره زما په زړه کې درته ځای ډېر دی او ارمان به وکړې ګرانه نه به یم په دې دنیا کې نن مرګی ډېر دی او بعضې یو ځای کې ځینې وران کې زړونه په دنیا هر قسم سړی ډېر دی او خیر که ماشوم زړه مې وړوکی دی خو د یار غم ته پکې ځای ډېر دی خیر که ماشوم زړه مې وړوکی دی خو د یار غم ته پکې ځای ډېر دی او پلاره یو ښه شرط مو یاره خیر په خندا کې مې جانان لیدلی او الله دې خیر کړي لیونی نه شم په نرمو شونډو مې پیزوان لیدلی او خاونده خیر کړي شیرینۍ یې نه وه تنها په خوب مې ادم خان لیدلی او په دې کې ماته څه کسور ګناه ده چا مې په اوښ په لوند ګریوان لیدلی نور بابا تنها ورو که نه بس ورځه پې تنها صاحب عادل شینواره صاحب ستاسې ټولو یو جهان مننه ستاسې هم مننه چې راغلئ بټي کور ته د ولس خدمت دپاره راغلي خو دا خدمت لا شوی نه دی دغه شو ناسته چې غزل بلکې وایم چې غواړم چې تاسو سره کینو خود به موږ شعر خاطر کې دې په ټوله ورځ کې یو نه دی وی دا په ټوله ورځ کې نه په شپږو میاشتو کې په شپږو میاشتو مینه ده سړی ډېر خوږ سړی دی بالکل غزل زه ډېرې نشم کوی یار خبرې کوم خو موضوع لکه بدله ده بدل شوم زه ډېرې نشم کوی یار خبرې کوم خو په شمار خبرې عمر مې کم دی تجربه مې ډېره هر ځای مې کړي د معیار خبرې څه مې غربت کې سترګې وغړې دي څه مې زده کړي د پلار خبرې نه چې د کور خبرې بار مه کوئ کور کې هم مه کوئ د بار خبرې هلته ورړمه د قلم خبرې چېرته چې کېږي د ګزار خبرې ټغر مې ټول راټول کړئ که نه بس نورې څنګه وي د کار خبرې ټغر مې ټول راټول کړئ که نه بس نورې څنګه وي د کار خبرې ما پښتنونه په دې کم عمر کې اباسه کړي دي د لار خبرې او غزل به درته ووایم ته چې کوم غواړې تکراري غزل دی خو بس ستاسې فرمایش دی دا چا ویل چې هر رنګه خیالات پکې راځي اکثر چې غزل لیکم ځینې رات پکې راځي ډېره بښنه دا ډالۍ علي زما وراره دی او ډېر انډیوال مې هم دی وراره مې هم دی ښه داسې کشر علي ته کشر علي خان ته دغه غزل ډالۍ وي چې دا چا ویل چې هر رنګه خیالات پکې راځي اکثر چې غزل لیکم زړه مې رات پکې راځي او چې ستا د خولې جوټه اوبه مې څکلې دي جانانه اوس خولې ته چې اوبه راځي ټول شات پکې راځي چې ما د پېښور نه تر ننګرهاره پورې راوړل بنګړي دي مړي دومره خدمات پکې راځي غزل زه په فکر او هنر لیکم خو بیا هم انسان دی کله کم او کله زیات پکې راځي زموږ د کوڅې دا لښتې ښه ستا په کور راغلی خما چې دا څنګه مې دې لښتې باندې به ځو منګه عباس صاحب کوڅې دا لښتې ښه ستا په کور راغلی خما وویل چې دا څنګه مې وجات راځي الله درله لالي او ګلابي شونډې درکړي ابا اصله دې څه ورکړه زکات پکې راځي او ما درله تیاره جوړه کړې ده مینې ته مې لاره جوړه کړې ده ستا هغه وړه شیطانه خور څه وه اوس مې ترې باره جوړه کړې ده بیا دې نیغ راوکتل زخمي دې کړم ځان نه دې خونکاره جوړه کړې ده خدایه د تخلیق نه دې قربان شومه څه دې مزېداره جوړه کړې ده ماله مې راوړه بنګړي تاسې دلته باره جوړه کړې ده ښکاري جوړه باسه راته ځان نه یې سمه دوکانداره جوړه کړې ده دا غزل دی چې که زندګي هر څومره سخته ده او ګرانه ده دا د خدای شکر دی ودرېږي نه روانه ده که زندګي هر څومره سخته ده او ګرانه ده دا د خدای شکر دی ودرېږي نه روانه ده قدم چې اخلي لږ د فکر نه کار هم اخله چې دغه لاره مخکې جوړه ده که ورانه ده قدم چې اخلي لږ د فکر نه کار هم اخله چې دغه لاره مخکې جوړه ده که ورانه ده چاته سره ټیټ نه کړي پوښتنه غلامي ونه کړي موږ ته چې سخته ده هغه خدای ته اسانه ده چاته سره ټیټ نه کړي پوښتنه غلامي ونه کړي موږ ته چې سخته ده هغه خدای ته اسانه ده ډېرې مو توی کړي ماړونه چې د یو بل په وینو دومره مو وسکلي دنیا راته حیرانه ده هغه شعر ته ډالۍ که نه خوب مې لیده ورځ د محشر ده حسابونه کېږي هغه جنۍ مې رانیولې د ګریوانه ده ما له افسوس د خپلې وینې خوب مې لیده ورځ د محشر ده حسابونه کېږي هغه جنۍ مې رانیولې له ګریوانه ده عباسه وخت سره به لاړ شي په غزل کې ژور
لا دې د شیر خاپرۍ مسته د لا ځوانه ده واه د پښتنو باندې آباد د ځمکې سر دی د اسمان ښایست د ستورو برابر دی دا منظر څه عجیبه غوندې منظر دی د سیند غاړه د یاران د مازدیګر دی نن چې داغ د دې په سپین د لمن تور دی دې سړي هم تکولی د چاور دی واه ډېر ښکلی. که یو موټی شو د کار شو په کار شو دې کې شک نشته تیارو پسې سحر دی او زه چې زه د باچا خان بابا په لاره به دې لاره نغزشته نه یو ځل ډېره مننه زه چې زه د باچا خان بابا په لاره په دې لاره نغزشته نه خطر دی دا عباس ته د لفظونو جادوګر دی من کړی کوزه کې سمندر دی واه حد دې کړی یار ډېره مننه ډېره مننه